په دې مه خوشحالېږه چې کال تېر شو دا نوی کال په یو نوي عزم سره شروع کړي پوره یو کال تېر شو سره د نیکیانو سره د بدیانو سره د عبادتونو سره د ګناهونو او ټول هر څه د الله سره نوټ شوي دي احصاه الله ونسوه الله ته د هر څه یاد دي او دا کال بیا نه راځي دا کال لاړ ختم ته دې کال کې څه کړي کومه کارنامه ته ادا کړې زما ته دا سوال دی نن چې لاړې د شپې سملاستی نو 2 منټه بس ځان نه به راته پوښتنه وکړي په دې پوره کال کې تا د اسلام دپاره څه کړي قرآن دې یاد کړی علم دې کړی عالم دې نه جوړ شوی خلکو سره دې مرستې کړي خلکو سره دې منډې والي اسلام د اوچتېدو دپاره دې څه منډې والي د دین د نشر و اشاعت دپاره تا څه کړي دي الله ته د نږدېکت دپاره دې څومره عبادتونه کړي دي پوره کال تېر شو او د افسوس خبره دا ده چې دا کال بیا نه راځي او ژوند ګورې دغه سکندونو او منټونو کې دی ګورې دا زړه زموږ درزېږي د زړه دا درز چې دی دا ګورې د انسان ته دقه وایي چې دا ژوند ګورې ټول دغه سکندونو او منټونو کې تېرېږي دا زړه چې درزېږي دی ستن ته ګورې دی ګړۍ ده دا اوس هم روان دی ټک 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 داسې روان د دې زړه د درزېدو د دې خپل عمر یي لکه یو سړی دی الله د هغه په ژوند کې لیکلي دي چې د ده دا زړه به مثال هسې مثال د ده دا زړه به 10 لکه پیرې درزېږي د دې 10 لکو پیرو نه یو پیر هم نشي زیاتولی دا به 10 پیر دغه درز کوي بس 10 لکه پیرې که د ټولې دنیا نه ډاکټران راشي او هغه مشینان ورته ولګوي او دا درزه وله ورکوي او یو شی بل شي خو د ده د زړه یو درز دا نه زیاتېږي دا دغه ګړۍ ده خو ما ورته سوچ نه دی کړی دا دغه ټیم دی د زړه دا درزېده دا ټیم روان دی د زړه دا درزېده دا ژوند ختمېږي ماشوم چې پیدا شي نو لا سړی وایي زه د ده زړه درزېدو ته لا ډېر وخت او ژوند یې روان دی خو ما ورته خو ډېر وخت تېر کړی دی هغه یقیني عمر تېر شوی دی که نه او را روان څه دی شکي دی تا په دې یقیني عمر کې څه کړي سبا به یې کې که نه 1443 کال ته خوشحاله دی په دې کې به ډېرې بندګۍ د الله کې